ډاکټر صاحب بل اوس موږ دا تاسو زما ذهن کې راځي چې تاسو وایي کنه چې بس ورشه خپل ووټ واچوه نه آیا دا تر دې پورې بس چې بس خپل ووټ واچوه او کنه چې کوم سړی پکې ته وګورې چې دا صحیح دی هغه پرچار هم خلکو ته کوي چې یاره دې سړي له ووټ ورکړي او دا ډېر ضروري خبره ده چې تا یو سړی خوښ کو چې او دا سړی چې دی نو په دې لحاظ باندې د دې نورو نه غوره دی او دله زه ووټ ورکوم او خلک ورله کنوینس کوي خلک په دې باندې قایل کوي چې دا صحیح دی خو زمون په وطن کې مصیبت دا دی دا مونږه د نفرت سبب ګرځو چې ته د یوې پارټۍ د امیدوار دپاره کوشش کوې او یو بل ملګری د بلې پارټۍ د یو امیدوار دپاره کوشش کوي نو ستاسو خپلو کې یو بنیتي جوړه شي نو دا بنیتي نه ده پکار که زه الیکشن ته ولاړ یم او زه ستا نه مشر یم او تا ما ته داخله وکړه نو په دې خفه کېدل نه دي پکار چې څومره زما حق دی نو دومره ستا حق دی پکار دی چې زه د دې قدر وکړم او په دې خوشحاله شم چې د یو جمهوري عمل له تکیه ورکړه سپورټ یې ورکړو که چېرې ته نه نو زه خو بیا جمهوري نه یم که نه زه خو بیا یک طرفه شوم نو ته چې ما ته ودرېدې نو تا جمهوریت له موقع ورکړه جمهوري عمل له موقع ورکړه خو چې کم ترقي یافته ملکونه دي نو هغې کې یو بل څیز دی هغې کې صرف تر دې پورې نه ده چې هغې امیدوار له ووټ ورکړي یا د امیدوار دپاره کمپین وکړي هغې د هغې نه پس هم د امیدوار نه تپوس کوي چې تا ما له په اسمبلی کې څه وکړه او دا کمی زمون قوم کې دی چې اسمبلی ته یو سړی ولیږي نو په دې کې خفه کېږي چې ته زما دوا له رانلې ته زمونږ جنازې له رانلې حالانکې د هغه په دوا او یا د هغه په جنازه به خدای پاک مړي نه بخي مړي به په خپل عمل بخي او جنازې او دعاګانې چې دي نو دا یو فرض دی د هر مسلمان دا په دې نه دي پکار چې ما تا له ووټ درکړی نو ته به خامخا جنازې له راځې او دعا له به راځې دا د ووټ خبره د دې ووټ سره تعلق نشته بلکې قوم له پکار دی چې دا تپوس دي وکړي چې ته اسمبلی ته تللی وي تا کم داسې کار وکړو چې هغه زما د قوم د ګټې او په دې کې زه همیشه یو مثال ورکوم سالک مسیح دا یو عیسائی د عیسایانو د اقلیت نماینده و په قومي اسمبلی کې او هغه د اسمبلی نه استعفا ورکړې وه او زما په خیال دا به د اسمبلی په تاریخ کې لومبی سړی و چې هغه په دې باندې استعفا ورکړه چې ما د خپل اقلیت حقونه دلته ونه ګټلی شو نو په دې وجه زما د اسمبلی کې موجودتیا چې ده دا څه فایده نه لري نو پکار دا ده چې زمونږ د ایم این ایز او ایم پی ایس دې اسمبلو ته ځي او هغې حق نشي ګټلی نو پکار دی چې څادر راوالي او کور ته راځي چې بھائی نو موږ سره څه کوي 15 کاله د اسمبلی نه تنخواه والي 15 کاله د هغې ټول فیسیلیټیز ویل کی او 15 کاله پس راشي یاره وي دې اسلام نه راولي یاره دې د 18 ترمیم نه مني صوبایي حقونه نه ورکوي یاره دې د کشمیر مسله باندې اړو سیریس دي نه هلکه ته 15 کاله کم ځای چې دغه اسمبلی کې ناست وي پکار دی چې دا قوم کم از کم چې کم نماینده کم امیدوار دې سره وعدې کړي دي چې واپس راشي او تپوس دې وکړي چې بھائی ته خو دې له تللی وې تا دا وعدې کړې وي آیا موږ د نماینده نه چېرته دا تپوس کړی دی چې تا دا وعدې کړې وي او ته اوس رالې نو تا څه وکړو دا تپوس موږ نه دی کړی او تر څو پورې چې دا اجتماعي سوچ معاشرتي سوچ او سیول سوسایټي ورته مغربیان وایي او زموږ وطن کې د سیول سوسایټي سټرینث نشته تر څو چې زموږ سیول سوسایټي اسټیبلیش نی زه د یو امیدوار نه تپوس کوم او ته دغه امیدوار ملګری وې په الیکشن کې نو ته د هغه سپورټ کوې او زما سپورټ نه کوې پکار دی چې ته د خپلې سوسایټۍ سپورټ وکړې چې بھائی دا سړی ریښه وي ممبر صاحب درته ووایه نو ته الټه د هغه سپورټ کوې او ما غلی کوې پکار دی چې زموږ د قوم نه دا سوچ وځي چې موږ یو بل له خپې نه وخو او دې کې لکه زه اکثر خلکو ته وایم چې دا انصاف چې دی دا د مظلوم ضرورت نه دی انصاف د ظالم هم ضرورت دی که یو ظالم کنټینیوسلی مسلسل ظلمونه کوي او هغه ته دا موقع په لاس رانله چې هغه خپېماني راوړي نو هغه ظالم مړ شو خو که ظالم سره انصاف وشو او سزا ورته ملاو شوه د خپل ظلم نو کېدی شي خدای په هغه جهان کې رحم وکړي نو د ظالم زیات ضرورت دی د مظلوم دومره ضرورت نه دی انصاف چې څومره د ظالم ضرورت دی نو د دې امیدوارانو نه هم که مونږ تپوس وکړو
کې دې شي دیم په سملار او دا پته ورته ولګي چې زموږ قوم چې دی دا ودنه دی دا ویښ دی او کې دې شي چې د هغې وجې زمونږ لارې سمې هر سړي له چې پولینګ بوت ته ځي نو دا بیلټ پیپر دی د قوم مستقبل وګڼي د خپلو بچو مستقبل دی وګڼي او که چېرې مونږ دغه سوچ سره ووټ وانه چو نو د هغې انجام صحیح خبرې بهادرشاه ظفر د هندوستان باچا چې هغه رنګون ته بوتو نو هغه انګریز افسر وی د دې لپاره خو سره داسې جیل نشته چې دې کوم ځای واچو نو سوچ کو نو یو ګراج نو هغې کې بند کو نو چې بهادرشاه ظفر به د سفوکیشن نه د تیارې نه د هغه ساړوبۍ نه تنګ شو او چغې به یې شروع کړې بېحاله به شو او انګریز افسر پسې به نوکر لړو او ورته به وی چې هغه قیدي چغې وی هغه به سپی منګزو او ورته وی ته ګورې نه چې زه اوسګار نه یم نو اخر کې چې هغه مړ کېدو نو هغه وی چې یو ساله مې بار کې چې زه په تازه فضا کې ساه والم خو د هغه دغه هم په نصیب کې نه چې په غلامۍ کې ستا د باچا دغه حالي نو چې کوم غلام شي زه او ته غلامان شو پاکستانیان غلامان شي پښتانه غلامان شي نو زمونږ به څه حالي نو دا ووټ چې اچوی نو دا سوچ وکړئ که مونږ په اقتصادي توګه دیوالیه شو که مونږ د امن په لحاظ باندې برباد شو نو انجام به زمونږ دی د دې یو ډېره ښکلې فلسفه ده چې یو سړی غلا وکړي نو هغه باندې خلک راپورټ وکړي نو تاڼې ته او جیل ته یې بوځي خو چې ټول قوم غل شي نو هغې باندې خو نه څوک راپورټ کولی شي او نه دومره جیلونه شته چې په هغې کې واچي نو د هغې سزا بیا خدای پاک په فطري توګه ورکوي او هغه قوم غلام کړي ذهني غلام او جسمانی غلام نو ذهني غلامان خو مونږ کړي یو چې دا کم حالات دي خو جسمانی توګه باندې مونږ ته ځان آزاد ښکاري نو کېدی شي مونږ دا غلطي فیصلې کوو او زمونږ انجام هم دقه طرف ته لاړ شي نو په دې وجه د خپلې ازادۍ د خپل ایمان او د خپل تکړه قومیت سوچ دا مخکې بوځئ او داسې امیدواران منتخب کړئ په الیکشنو کې ځکه چې واحد دا تاسو سره اختیار دی او ستاسو فیصله به چې خدای پاک کوي نو دا ووټ پکې ډېره هم دی چې یاره دا ووټ تا صحیح سړي له ورکړه که غلط له نو خپله ازادي که غواړئ خپله خوشحالي که غواړئ که وطن کې امن غواړئ نو داسې سړي له ووټ ورکړئ چې هغه سوچه سړی هغه پاک سړی هغه نډر سړی هغه ټیلنټډ وي په اسمبلی کې ستاسو اواز اوچتولی شي ښکلی آیین جوړولی شي ښکلی قانون جوړولی شي په خپله د آیین او قانون پابندي کوي او نورو ته د هغې تبلیغ او ترغیب کوي نو داسې خلک منتخب کړئ نو دا به د قوم دپاره د ښایسته مستقبل یو زیری دا الیکشن